زه اوس هم وایم چې په چا کې دغه دوه صفتونه یې که نه دوه صفتونه چې په چا کې تقوا یې د الله نه ویره او یو د چا اعتماد او بروسه په الله یې د دنیا یو قسمه ټکنالوژي هم دې له ضرر نشي ورکولی الله پې ساتنه کوي چې کله په دې زړه کې خشیت خداوندي شته دی چې کله په دې زړه کې د الله ویره شته دی چې کله په دې زړه کې مینه د پیغمبر شته کله په دې زړه کې مینه د قرآن شته دی او ستا په زړه کې د اسلام دپاره غم او دردو ستا په زړه کې د قرآن دپاره غم او دردو بیا د حفاظت هم الله کوي بیا د ساتنه هم الله کوي بیا به په هر میدان باندې کامیاب وي خو چې تا کله د الله دین ته سینه سپر کړه چې تا کله د الله دین ته سینه کولاو کړه او دا دی ویل چې مسلمان یم ذمواري مې دا ده چې د الله د دین حفاظت وکوم ذمواري مې دا ده چې د الله د دین دعوت وکوم ذمواري مې دا ده چې خلکو ته به د الله دین رسوم خلکو ته به د الله پیغام رسوم خلکو ته به قرآن او شریعت رسوم بیا د الله حفاظت هم کوي بیا د الله ساتنه هم کوي بیا د الله نصرت هم کوي بیا د الله معاونت په هر میدان کوي بیا د الله دومره ځلی لکه د پاس اسمان کې ستوري زما په خبره باندې پوهېږئ زما خبره ذهن ته راځي بیا د الله داسې ځلی لکه د پاس اسمان کې ستوري او چې کله ته د الله د دین نه ناخبره یې کله ستا په زړه کې د الله د دین غم نه و تا سره فکر نه و تا سره سوچ نه و بس خوراک د مقصد دی لباس د مقصد دی پیسې د مقصد دی کاروبار د مقصد دی کور د مقصد دی ښه زندګي د مقصد دی ښه کاروبار ښه ګاډی پروټوکول زنده‌باد مرده‌باد دا به یو ورځ پورې وي دا به یو میاشت پورې وي دا به یو کال پورې وي خو چې کله دې دنیا نه لاړې او دا عارضي سترګې پټې شوې او حقیقي سترګې وغړېدلې بیا قبر ته لاړې بیا قبر کې ملایکې راغلې بیا به وایي ارمان دی الله چې ستا د دین خدمت مې کړی وی ارمان دی الله چې ستا د دین دفاع مې کړی وی الله ارمان دی چې د قرآن دفاع مې کړی وی الله ارمان دی چې د شریعت محمدي دفاع مې کړی وی مړه زندگی څه ده یو څو ورځې زندگی ده نو په دې کې چې موږ د الله د دین خدمت ونکړو موږ د الله د دین دپاره اواز اوچت نکړو د الله قرآن د هغې حفاظت او د الله د قرآن د هغې دعوت ونکړو بل به څوک راځي یهودیان به زموږ د دین دعوت کوي سیکان به زموږ د دین دعوت کوي کافران به زموږ د دین دعوت کوي دا خودي دشمنان اسلام دا خودي دشمنان قرآن دا خودي دشمنان پیغمبر دا خودي دشمنان مسجد دا خودي دشمنان مراکز اسلامي دا هغې نه ته نشو کولی زما تمه خوستانه ده مسلمانه چې ته به د الله د دین خدمت کې چې ته نه کې د قرآن او د اسلام خدمت